وخت ووت خو احتیاط به مو تر کومه کاوه. کلکتې کلنی راپور غوښت. دا راپور په انګلستان کې ملکې ته هم رسېده. چاره نه وه، موږ باید له ځینو ولایتونو خپل افغان جاسوسان راغوښتي وای. سفیر نه قانع کېده، ویل چې سفارت ته د جاسوسانو راتګ د توپ خولې ته د هغوی تړل دي. فکر مو وکړ، لاره مو ومونده. د عکسونو یوه لوی نندارتون له شکه ایستلو. د افغانستان له خارجه وزارت سره وغږېدو، ویې منله. ویل چې د نورې دنیا له پرمختګ سره د افغانانو بلدېدل زموږ په ګټه ده. وخت ووت، له پېښوره په سلګونو نوي او زاړه عکسونه را ورسېدل. ټول عکسونه د اروپا له پرمختګه غږېدل. د سفارت انګړ دیوالونه مو له مختلفو عکسونو ډک کړل. ارګ او ځینو نورو ادارو ته مو بلنلیکونه ورولېږل. پر دوکانونو، نانوایانو، حمامونو مو واړه واړه کاغذونه ولګول. په دې کاغذونو کې لیکل شویو لنډو جملو عام افغانان د عکسونو 3 ورځني نندارتون ته رابلل. په لومړۍ ورځ ګڼه ګوڼه کمه وه. یوازې له ځینو وزارتونو یو شمېر دولتي مامورین راغلي ول، خو د دې خلکو په جلبولو کې مو ډېره ګټه لیده. له هر یوه سره به مو خندل. پوښتنو یې ستړي کړو. د سفارت کارکوونکو باید د عکسونو په اړه معلومات ورکړي وای. یوازې د زراعت له یو مامور سره مې 1 ساعت خبرې وکړې. د بهر عکس درولم، د ترکتورونو، تریشرونو، پرونو، بوټو د دوا پاشۍ د ماشینونو، زراعتي کود په باره کې به یې پوښتنې کولې. بیا یې څو ده، څه کار کوي، زموږ دهقان او زراعت ته به څومره ګټور وي، څنګه یې دې وطن ته راوړای شو. د تشناب په پلمه مې ځان ترې خلاص کړ، خو بل ځوان راته ودرېد. د یوه عکس اشاره وکړه. ویل چې آیا د چرګوړو د ایستلو داسې کوم ماشین به نه وي چې له برق پرته کار وکړي. د سفارت نورو کارمندانو ته مې وکتل. تر هر یوه به ډله راتاوه وه. د سفارت کارکوونکو به د عکسونو له مخې په نړۍ کې د نوي صنعت په اړه خبرې کولې. حیران شوم، دلته له څو کاله مخکې دا خبرې نه وې. د پخواني پاچا مامورینو به یوازې د ښه آس، ښه باغ، جنګي زرګ، 2م یا 3م واده په اړه خبرې کولې. خپل جیبونه به یې ډکول. خو اوس دې خلکو ته نوي ځوان پاچا د وطن او پرمختګ مینه ورښودلې وه. په 2مه ورځ د سفارت انګړ له عامو خلکو ډک شو. دوی یوازې عکسونو ته کتل. یو هم نه وروتو، نه ارزېدل. له دوی سره وخت تېرولو ګټه نه راته کوله. له پلان سره سم زموږ جاسوسان په 3مه ورځ راغلل. د خلکو په ګڼه ګوڼه کې چا شک نه اخیست. مخکې بلد ول. یو د سفارت تر تعمیر لاندې زیرزمیني ته ښکته شول. اوږده میز ته 18 کسه کېناستو. 4 موږ او پاتې افغانان ول. سفیر په پښتو او دري نه پوهېده، ترجمان یې درلود، خو پاتې 2 انګریزانو مفهوم ورنه اخیست. سفیر لنډې خبرې وکړې. له میلمنو یې مننه وکړه چې خطر یې ومنه او سفارت ته راغلل. وروسته یې له راغلو کسانو گزارش وغوښت. لومړی یوه هراتی ملا غاړه صافه کړه. خبرې په بسم الله پیل کړې. ویل چې افغانانو ته د ملا هره خبره د منلو وړ ده. نه پکې وایي، خو د امان الله خان په باره کې ور نه اخلي، هېڅ هم نه مني. وایي چې د یوه داسې غازي په وړاندې به څنګه راپورته کېږي چې انګریزان یې له وطنه وشړل. بیا له کندهار راغلي یوه له رنګه تور خان خبرې وکړې. ویل چې له ډېرو خانانو او ملکانو سره یې ناستې درلودې. دا یې ورته ویلي چې تېر پاچا به خانانو او ملکانو ته تنخوا او ځینې نور امتیازات ورکول، خو امان الله خان هر څه بند کړل. خانانو ته یې په سپکه وکتل. یو څه ژوندي شي، خو ګټه یې ونه کړه. یوازې 2 خانان یو څه بدبینه کړي دي. نورو ته تر خپلو شخصي ګټو د پاچا ګرانښت او وطن مهم دی. وروسته له غزني راغله یو په ونه لوړ افغان پوځي ودرېد. ویل چې په 1 کال کې آن د یوه عسکر نظر هم بدل نشو کړای. پوځ پاچا ته وفادار دی. امان الله خان یې تنخوا ور ډېره کړه. په ناس یې ماړه ساتي. هېڅ منصب حق نه لري چې پر خپلو عسکرو د کور بېګار وکړي. قاضي پورته شو. په ادارو کې د رشوت د مخنیوي په اړه خبرې وکړې. ویل چې مجازات ډېر شوي دي. په تېره 1 میاشت کې یوازې په بدخشان کې 4 رشوتخواره قاضیان بندیان کړل. خلک خوشحاله دي. د پاچا پر ضد یوه وړه خبره نه مني. بیا یوه پکتیاوال یوه کیسه راواخیسته. ویل چې پاچا خلکو ته د قناعت ورکولو عجبه ژبه لري. څه موده مخکې له امان الله خان سره یو ځای روان و. مخکینی موټر خراب شو. نور موټرونه ودرېدل. دښته وه، لمر تود لګېده. له نږدې کېږدیو سپین ږیري راغلل. کوچیان ول. پاچا ته یې کلکې غېږې ورکړې. امان الله خان همالته په خاورو کې ورسره کېناست. کوچیانو ته یې وویل چې د مالونو د دواو په اړه یې د جرمنیانو سره خبرې کړې. په لنډ وخت کې به دې وطن ته راورسېږي. د میږو، غواوو او پسونو تلفات به کم شي. خو کوچیانو د پاچا له خبرو سره دلچسپي ونه ښوده. یو بوډا په خواره خوله وویل: صیب، اورېدلي مو دي چې کوچیانو ته معلمین رالېږئ. که دا نجونې له سبقه معاف کړئ نو دین او دنیا به مو سمه وي. پاچا یوې کوچۍ نجلۍ ته اشاره وکړه. 9 کلنه وه. ببر ویښته یې نیغ ولاړ ول. کله چې به پر ځمکه پرتو خوشایو ته ټیټه شوه،
د اوږده خیرن کوچاني کمیس لمن به یې پورته ودرېده، د پښو لوڅې پوندې به یې ښکاره شوې، پرتوګ یې نه و. پاچا وویل هغه نجلۍ څوک ده؟ یوه ډنګر کوچي وویل صیب زما لورکۍ. څه کوي؟ پچ او خوشایي ټولوي، مانا ګټه درته کوي. هو صیب که زموږ نجونې پچ جارو نه کړي نو دیګدان سوړ بوله. پاچا وویل زه له شریعته وتلی کار نه کوم، همدې نجونو ته ټیکری ورپسې روم، پرتوګ ورغوندم، اودس او لمونځ ور زده کوم، نظافت ورښیم، درس ورباندې وایم، په ژوند یې پوهوم. اوس یې هم ګټې ته ناست یاست، خو غواړم چې ابرومندانه ګټه درته راوړي. په مکتب کې څه بدي نه، اوس به ټوله ورځ د یوه دیګدان پچې او خوشایي درته راټول کړي. خو که دا نجلۍ درس ووایي، ډاکټره یا معلمه شي، وطن به جوړ کړي، د خوشایو پر ځای به تنخوا درته راوړي. د پکتیاوال کیسه لا نه وه خلاصه چې د سفارت یو کارمند راغی. په وارخطا یې وویل چې له انګړه ټولو خلکو منډه واخیسته. زه او سفیر د باندې ووتو، میدان تش و، یوازې عکسونه باد رپول. عمومي دروازې ته ورغلو، ډله خلک پر یو چا راټول ول. د سفارت د ساتونکي پر څوکۍ ودرېدم. پاچا هسکه شمله درولې وه، په سپینه کندهارۍ غاړه او تور صدرۍ کې ښکلی ښکارېده. سفیر ته مې ځای ورکړ، غړۍ یې اوږده کړه، ویې ویل دا سړی لیونی دی. د خبرې په هدف یې پوه شوم. ومې ویل نه لیونی نه دی، پر خپلو خلکو باور لري. د سفیر شونډې وخوځېدې. ان د برټانیې غوندې په امن ملک کې لا زموږ مرکه هم له ګارډ او امنیتي چارو پرته د باندې نشي راوتی. خو په خبره کې ورولوېدم، خو دلته همدا ملت د خپل پاچا ساتونکی دی. سفیر په ارانۍ پاچا ته کتل. ومې ویل دا یې لومړی ځل نه دی، پاچا کله کله ښار ته راوځي، جوماتونو ته ورځي، له خلکو سره ګوري، په عادي سماورونو کې چای څښي. یوه شېبه ودرېدو، بېرته زیرزمیني ته کښته شو. د پاتې جاسوسانو په خبرو کې هم امید نه و. مازدیګر مې د طلوع افغان له خبره مهم ټکي راویستل. سفیر ته مې وروړل. د امان الله خان د نظامنامې انګریزي ژباړه لوسته. دې نظامنامې 2 مادې درلودې. دا مادې د جلال آباد د لوی جرګې ټولو 822 برخوالو منلې وې. سفیر اشاره راته وکړه، کېناستم، عینکې لرې کړې. ویې ویل امان الله خان د افغانستان په 2000 کلن تاریخ کې په لومړي ځل اساسي قانون نظامنامه جوړ کړ. ما د ډیرو اروپایي هیوادونو اساسي قوانین لوستي دي، خو دې سړي چې خپلو خلکو ته څومره انساني او بشري حق ورکړی دی، په ډیرو قوانینو کې مې نه دي لیدلي. سفیر غلی شو، عینکې بیرته په سترګو کړې، نظامنامې ته یې وکتل. ویې ویل په دې نظامنامه کې راغلي چې ټول افغانان برابر حقوق لري، مریتوب منع دی، مطبوعات آزاد دي، هر چاته باید د کار او کسب د زده کړې زمینه برابره شي، بیګار ختم دی. ما نظامنامه لوستې وه. د سفیر خبرې اوږدې، تکراري او ستړې کوونکې وې، خو د نزاکت له مخې مې څه نه ویل. سفیر اوږدې خبرې وکړې، بیا یې ما ته وکتل. ویې ویل دا سړی له خپلو خلکو سره څومره په اخلاص چلیږي. ته راته ووایه کوم پاچا به په خپله له کوم زوره پرته خپل واک محدود کړي؟ خو امان الله خان دا کار وکړ. ډیر واک یې خپل کابینې او نورو مامورینو ته ورکړ. نیم ساعت وروسته خپلې کوټې ته لاړم. د پاچا وروستي فرمانونه مې راواخیستل. تر دې دمه به هندوانو پر خپلو پګړیو ژیړه پټه تړله چې په اسانۍ وپېژندل شي. خو د پاچا په فرمان کې دا کار اقلیتونو ته سپکاوی یاد شوی و. ویلی و چې هندوان او سیکان هم افغانان دي او له دې وروسته له هغو ټولو حقوقو برخمن دي چې نور افغانان لري. په دې فرمان کې دا هم راغلی و چې له دې وروسته د هندوان او سیکانو اولادونه په عمومي مکتبونو کې درس ویلی شي. په دوهم فرمان کې ټولو اقلیتونو ته د مذهبي ازادۍ د ورکړې یادونه شوې وه. لیکلي و چې هر څوک خپل مذهبي مراسم په آزاده توګه ترسره کولی شي. نور فرمانونه مې ولوستل، د فردي ازادي، تعلیم، نظم، پرمختګ او نورو اصلاحاتو په اړول. دا وطن یې له خوارې ورځې ایست. اوږد وغځېدم، ډېر فکر مې وواهه. د پاچا او د دې وطن د تخریب لاره مې ونه مونده. سوزان تر دې ځای د خپل غورنیکه یادښتونه ولوستل. ګړۍ ته یې وکتل. د شپې 10 بجې وې، خو ورور، پلار او مور یې لا د کښتۍ په لوی سالون کې موزیک ته ناست ول. د ګروپ سویچ ته یې لاس ور وغځاوه. تیاره شوه، سترګې پټې کړې. سوزان خپل ورور ته وکتل. ټام د وحشي هوسۍ بچي ته نږدې ولاړ و. د هوسۍ بچی وترهېد، منډه یې واخیسته. د ټام تندی تریو شو، په خوشکه یې ویل ودې ویراوه. سوزان وویل وبخښه، خو هوسۍ بسکټ نه پیژني. ټام په ورغوي کې نیولی بسکټ بیرته په پاکټ کې واچاوه. سوزان خپل پلار ته وکتل. په یوه نیکر کې پروت و، ځان ته یې لمر ورکاوه. سوزان بیرته خیمې ته ننوته، د خپلې مور له سره یې بړستن لرې کړه. ویې ویل خوب خو په کور کې هم کېده. لاره کېناسته، سترګې یې وموښلې. سوزان د خپل غور نیکه کتابچه ور واخیسته، د باندې ووته. د اوبو پر ژۍ پر یوه هواره ډبره کېناسته. پورته یې وکتل.
په غرونو کې سپېره ځای نه ښکارېده، ټول له ونو ډک ول. اوبو ته یې وکتل، په وړه کښتۍ کې سپور بوډا له چنګکه مایه یې خلاصاوه. سوزان کتابچه ور واخیسته، باد نرم و، لمر پوست لګېده. سوزان په کتابچه کې په نښه شوې پاڼې پرانسته. ډیویډ جونز لیکلي و. 1940 میلادي کال د اپریل 2 برېټانوي هند پېښور. تېرې څو میاشتې مې په مدراس، لاهور او پېښور کې تېرې کړې. ستړې ورځې وې، حالات له کنټروله وتلي ښکارېدل. د برېټانوي هند په ډېرو برخو کې د انګریزانو پر ضد خلک راپورته شول. دوی له امان الله خانه د ازادۍ الهام اخیستی و. زرګونه هندوان، سیکان او مسلمانان مو ووژل، خو نه قرارېدل. حملې لا تودې وې. اړ شو له چانسلر سره مو په ورځو خبرې وکړې. هره ممکنه لاره مو وسنجوله، خو د افغانستان د خپلواکۍ او چټک پرمختګ څېره مو نه شوای تته کولی. اخر د برېټانیې څو کسه راغلل، ویل چې په برېټانوي هند کې د ځینو مسلمانانو ژوند نور هم پسې تریخ کړی. دا خبره حیرانونکې وه، خو د راغلو کسانو خبرو له خطر سره قناعت راکړ. د دې نقشې عملي کولو احتیاط غوښت. موږ باید حالات دومره هم نه وای خراب کړي چې د برېټانوي هند ته یې تر ګټې تاوان ډیر وای. له پلان سره سم په ځینو مسلمان میشتو سیمو کې کلیساوې جوړې کړې. په ځایي اوسېدونکو بده ولګېده، ویل چې دلته خو عیسویان نه اوسي، نو مظاهرې راووتې. جوړو شوو کلیساو ته یې اور ور واچاوه. دا خبرې مو د برېټانیاوي هند په اخبارونو کې لا وپړسولې. د هجرت لپاره تبلیغ ته زمینه برابره شوه. زموږ صوفیانو او جاسوسانو به په هر جومات کې تقریرونه شروع کړل. ویل به یې چې انګریز عیسویت خپروي، ښه لاره یې هجرت ده، خو د جهاد نوم به یې نه اخیست. په دې مو بسنه ونه کړه. په هندوانو او سیکانو کې مو خاص کسان وګمارل. دوی پر هغو مسلمانانو ژوند تریخ کړ چې په سیمه کې اقلیت ول. هجرت، خو کوم ځای ته هجرت؟ معلومه وه خلک د ایران په شیعه حکومت بې باوره ول. لنډ او د ډاډ وړ ځای افغانستان و. تبلیغ دومره تود و چې هر ورځ به په زورګونو کسان د ډیورند له کرښې اوښتل. په دې کې زموږ خپل خلک هم ول. دوی ته وظیفه ورسپارل شوې وه چې تر خپله وسه افغانستان ته د نوي ورغلو مهاجرینو او ځایي اوسېدونکو ترمنځ اختلافات راوپاروي. په 2 میاشتو کې زرګونه کورنۍ افغانستان ته لاړې. د مهاجرینو ډیر فشار پر کابل او نورو لویو ښارونو راته. دې کسانو خواړه، جامې او سرپناه غوښته. زموږ د پلان له مخې باید د مهاجرین بیرته برېټانوي هند ته راغلي وای. دلته په افغانستان کې د سخت ژوند او له زرګونو ورغلیو مسلمانو مهاجرینو کورنیو سره د حکومت نه همکارۍ کیسې کړې وای. په برېټانوي هند کې د امان الله خان پر ځلان د تصویر خاورې ورپاشلې وای او د ازادۍ احساس مړ شوی وای. خو نتیجه یې زموږ د تمې خلاف وخته. د امان الله خان د فرمان مخې نوي ورغلو مهاجرو ته د کورونو د جوړولو لپاره ځمکې ورکړل شوې او ځایي اوسېدونکو خپله ګوله ورسره شریکه کړه. برېټانوي هند ته بیرته یوازې هغه کورنۍ راغلې چې دستوري لیږل شوې وې. دا کورنۍ مو د ټول هند په مسلمان میشتو سیمو کې وویشلې. دوی به د امان الله خان پر ضد تبلیغ کاوه. ویل به یې چې امان الله خان عیاش پاچا دی، جوماتونو ته یې قلفونه ورچولي دي، د کفر قانون چلوي، د خپل خلک په ګېډو نه وماړه کړي، نو موږ ته به یې څه خیر رارسېده. خو دې تبلیغ ته ډېره کار ونه کړ. له افغانستان نوې خبرې راتلې. له مهاجرینو سره د باچا او رعایت د نیک سلوک خبرې زموږ له کنټروله ووتې. چانسلر امر وکړ چې افغانستان ته تلونکې کورنۍ راوګرځوي. ویره یې پر ځای وه. له ورغلو مهاجرینو سره د باچا او افغانانو نیک سلوک موږ ته تاوان را رساوه. پلان ناکام شو. زه بیرته کابل ته لاړم. په لنډه موده کې نور تغیرات هم راغلي ول. لوی لیسې او مسلکي مکتبونه جوړ شوي وو. ترکی، هندي او جرمني استادانو به زده کړې ورکولې. تر دې دمه په ټول افغانستان کې 322 مکتبونه جوړ شوي وو. بازار له افغاني تولیداتو ډک و. افغانستان په خپله د غوړیو، صابون، قندو، برې، عطرو، سمنټو، ټوپکو، باروتو جوړولو او د اوسپنې ویلې کولو کارخانې درلودې. د معدنونو پر استخراج او په ښارونو کې د اوبو رسولو پر عصري سیستم چټک کار روان و. اخبارونه مې ولوستل. افغانستان خپله راډیو درلوده. په کندهار او جلال آباد کې د برېښنا د تولید لویې وړې خونې پرانستل شوې وې. فرانسوي او جرمني شرکتونو د دې هېواد له شماله تر جنوبه پورې د ریل د پټلۍ د لیکې د جوړېدو پر پلان کار کاوه. ولایتونه له مرکز سره د تلګراف او تلیفون په واسطه تړل شوي وو. په کابل کې جوړ شوي مرکزي بانک لومړني بانک نوټونه راویستل. د دې هېواد په لویو ښارونو کې د ملکي هوایي ډګرونو د جوړېدو کار په چټکۍ روان و. تر دې دمه افغانستان 12 ملکي تیارې درلودې چې پیلوټان یې جرمنیان ول. خو پاچا 25 کسان د پیلوټي د زده کړې لپاره مسکو ته لیږلي وو. هر ځون خپل اخبارونه درلودل. دا اخبارونه د وطن دوستۍ، اتحاد او نویو پرمختګونو له خبرو ډک ول.
د پاچا په امر په لویو ښارونو کې لوی کتابخانې جوړې شوې وې. خلکو به د مطالعې لپاره کتابونه امانت ترې وړل. د مالیاتو قانون جوړ شو، د مالیاتو ټکټونه چاپ شول. چا چې به مالیات ورکول په مقابل کې به یې د مالیاتو له ماموره ټکټ اخیست. په دې توګه تر ډیره د رشوت مخه نیول کېده. پاچا د خپل هیواد له آبادۍ سره لیونۍ مینه درلوده. له کاره یې خوند اخیست. د خپلو کارونو د تنظیم لپاره منظم پلان درلود. شنبه یې د تجارت، مالیې او معارف کارونو ته ځانګړې کړې وه. یکشنبه یې له تجارانو، سفیرانو او بهرنیو ډیپلوماتانو سره کتل. دوشنبه یې د وزیرانو په مجلس کې برخه اخیسته. سه شنبه یې له وزارتونو راغوښتل شوي راپورونه لوستل. چهارشنبه یې له خلکو سره کتل او پنجشنبه یې هم د کرنې، عدلیې، امنیت ستونزې څېړلې. د بوخت سړي په اند د جمعې په ورځ هم د املا امامانو، قومي مشرانو او سپینګرو مشکلات اوریدل. فکر په مخه کړم، سپیرې شونډې او تش ماغزه ژر غلامۍ ته ټټر وهي. خو دې سړي چټک کار کاوه. خپل خلک یې له خوارې او بې تعلیمي ورځې رایستل. په دې تشو ماغزو کې د الفبا د یوه ټکي اضافه کېدل هم برېټانیې ته خطرناک و. په کابل کې مې د اوسېدو میاشت نه وه پوره چې ټلګراف راغی. چانسلر په بیړه پېښور ته ورغوښتی وم. دوهمه ورځ مې پېښور ته ورسوله. چانسلر مې ولید، حیران شوم. له سلام او کلام پرته یې په خوند وویل، ډیویډ جونز، له دې وروسته به ګیرې ته چاړه نه وروړې. سوزان یودم چیغه کړه، په بیړه ودرېده. په ګریوان کې یې ګوتې ننیستې. پر وښو وړه څرمښکۍ ولوېده. ټام ته یې وکتل، خندل یې. سوزان منډه پسې واخیسته، خو ټام ګړندی و. سوزان ودرېده. په سړې ساه یې وویل، احمقه، دا نو ټوکه وه. بېرته خپل ځای ته راغله. سپین تندي یې نرۍ ګونځې پیدا کړې وې. نه، ټیټه شوه. کتابچه یې د اوبو لږۍ ورپورته کړه. د سر څو پاڼې یې سره سریښ وې. کتابچه یې لمر ته کېښوده. خپل پلار ته یې وکتل. پر سیخونو پیلو غوښو ته یې پکی واهه. کښتۍ ته ورغله، ټېله یې کړه. د جهیل د اوبو سړه څپه یې زنګنونو ته ورپورته شوه. د مور غږ یې واورېد، پام کوه. سوزان په کښتۍ کې کېناسته. د دواړو غاړو پاروګان یې ووهل، خو لنډه راوګرځېده. کتابچه یې ور واخیسته، بېرته کښتۍ ته ورغله. شېبه وروسته د جهیل په څنډه کې ولاړ کب نیونکي کوچني ښکارېدل. سوزان پاروګان پرېښودل. کښتۍ تر یوه ځایه کراره تله، وروسته ودرېده. سوزان ستوني ستغ پرېوته. کتابچه یې مخ ته ونیوله. پر سترګو یې سیوری راغی. سرې شونډې یې وخوځېدې. 1925 میلادي کال د اپریل 14 د لوی پکتیا غرونه. د ګیرې له خرخته ستړی یم. ډېره اوږده شوې ده، 21 یا تر دې ډېره، نه پوهېږم. خو کله چې خطه ګورم د ګیرې ویښته مې سترګو ته درېږي. خریله ګیره نه ښکارېده، خو سپین ډکي له ورایه پکې وینم. لمر دی، غرونه شنه لمبه کوي. تر ستره پر شنو ونو کې پټ دي. دلته 2 ورځې مخکې راورسېدو. آبادي نشته. تر اوسه مو یوازې د مرغانو اوازونه اورېدلي دي. دا ځای قدم شاه خوښ کړ. خوښ نه، له پخوا یې دلته راتګ په نیت کې و. یوې لویې او ارتې سمڅې ته یې راوستم. پای نه معلومیږي، سوړ بوی پکې پروت دی. قدم شاه سهار 8 بجې له 2 کچرو سره ووت. 2 ساعته تیر شول، تر اوسه یې درک نشته. ما په دې 2 ساعتونو کې غځول شوی سیم له سره وکوت. مازه یو ځای ښکارېده. 100 متره سیم په خاورو او ډبرو کې پټ و. بیا مې چلتار پر سر کړ. په عینه کې مې وکتل، سوچه عرب وم. په پېښور کې د تیرو 2 میاشتو مهم ټکي هم په لیکلو ارزي. 80 کسه وو. 2 میاشتې مو په زیرزمینیو کې تیرې کړې. هر څه همالته ول. په دهلیز، اشپزخانه، کوټو، تشنابونو کې ژیړ ګروپان بل ول. 2 میاشتې، پوره 2 میاشتې مو یوازې خبرې واورېدې، خو ستړې خبرې نه وې. په دې موده کې مې ډېر څه زده کړل. موږ ته به انګریز، عرب، هندي او افغان استادان راتلل. د افغانستان د مختلفو قومونو دود، کلتور او عقیدو په باره کې به راته غږېدل. د جاسوسۍ نوي عصري وسایل به یې راته راوړل. د هرې وسیلې تشریح او اهمیت ډېرې خبرې غوښتې. 2 میاشتې وروسته یې نومونه راباندې کېښودل. مختلف نومونه: مارګیر اغا، غایبګو، پیر کرمشاه، د مدني خواجه. د هر یو په نوم کې د پیر، اغا، خواجه، خلیفه، حضرت ټکي مهم ول. ما ته یې د بغدادي پیر نوم انتخاب کړ. یوه ژبه حتمي وه. دا 80 کسان باید په پښتو یا فارسي یوې ژبې پوهېدلی. بس له 2 کسانو پرته یوه هم د ژبې ستونزه نه درلوده. لومړی یو په ونه لوړ تک سپین انګریز و. هغه ته یې د پیر ګونګه لقب وټاکه. بله چاره نه وه. ژبه یې نه وه زده. ګونګه یې کړ. ده باید یوازې لاسونه خوځولی. نور کار یې افغان ملګري ته پرېښود. هغه به د پیر ګونګه له حرکاتو اخیستې معنا خلکو ته ویله. دوهم یو هندو صوفي و چې له هندي پرته په بله ژبه نه پوهېده. ده ته یې د دیوبندي پیر لقب ورکړ. بیا 80 کسان سره وویشلو. 40 نفري ګروپونه یې جوړ کړل.
له 38 انګریزانو، عربو او هندیانو سره یې یو داسې کس ملګری کړ چې په سیمه کې بلد ول. وروسته د څیرو له مخې تقسیمات شروع شول. ډیر انګریزان د افغانستان هغو سیمو ته وټاکل شول چې اوسیدونکي له رنګه سره ول، خو هندوانو او عربو دا مشکل نه درلود. دوی هر سیمې ته جوړېدل. ما هم کومه ستونزه نه درلوده، انګریز وم، خو رنګ مې کوم مشکل نه جوړاوه. ما او لارنس ته چې اوس یې پیر کرمشاه باله وویل شول چې تاسو به د ډیورند کرښې ته نږدې په 2 مختلفو سیمو کې فعالیت کوئ. قدمشاه یې ملګری راته وټاکه. قدمشاه له ونې ټیټ دی، تر 20 اوږده ږیره لري، په چالاکۍ کې یې وړې ده. په دې 40 ګروپونو کې لومړی د افغانستان شمالي برخو ته انتخاب شوي کسان ولېږل شول. نورو کومه ستونزه نه درلوده، یوازې تر کرښې په غرنیو پټو لارو واوښتل. وروسته یې له عامو موټرو او سړکونو استفاده کولای شوای، خو د افغانستان شمال ته د انګریزانو تګ یو څه سخت و. دوی لومړی د چترال له لارې بدخشان ته لاړل، بیا یې له هغه ځایه نورو سیمو ته مخه کړه. خو ما او زما ملګري کومه ستونزه نه درلوده. 2 کچرې مو واخیستې. لومړی مو لویو خلطو ته د جاسوسي وسایل، توپانچه، دوربین، مختلفې دواوې او خوراکي مواد ور واچول. بیا مو دیني کتابونه ورباندې کېښودل، سپینو پګړیو، اوږدو ږیرو، چونډارو، ګردو لمنو او د کچرو پر سر ښکاره ایښودل شوو دیني کتابونو له شکه ایستلو. ان د وزیرو په یو جومات کې مې لا د پټې خولې جمع هم ورکړه. قرار تلو. 2 شپې مو ستورو ته تېرې کړې. 3 ماښام مو یو کلي ته ور ووړ. ضرورت نه و چې ځانونه معرفي کړو. خلکو په خپله عالمان بللو. ویل چې د هندوستان دیني مدرسو ته تللي عالمان بیرته خپلو کورونو ته روان دي. ماخوستن یې غوړه ښوروا راته راوړه. سهار مو د شیدو له چایو سره تازه کوچ وخوړل. ټوله ورځ مو مزل وکړ. پاتې شپه مو په غره کې تېره کړه. بل ماښام همدې غار ته راورسېدو. بل ځای نه شوای تلای. قدمشاه دا غار پخوا هم لیدلی و. د 2 میاشتو زده کړې په وخت کې انګریز استادانو ته قناعت ورکړی و چې دا ځای د فعالیت د پیل لپاره ښه دی. ستړي وو. شپه مو په خوب تېره کړه. خو سهار مو لومړی خوراکي مواد، دوا او د جاسوسي وسایل د غار تیارې برخې ته یوړل. بیا مو 100 متره سیم تر خاورو لاندې کړ. د سیم په دواړو خواو پورې یوه کوچنۍ دستګاه تړل شوې وه. یوه دستګاه مو په غار کې د ایښودل شوو کتابونو شاته پرېښوده، بله مو لاندې چینې ته نږدې د لویو ډبرو په منځ کې پټه کړه. قدمشاه را روان دی، باید ورشم چې څه یې کړي دي.